قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اللہ تعالیٰ بو مشرکین تویی دریمی داخل شی تو سے ہم هغه دوزخ تلوړ شي چې هغه تاسو سه نمخ کې د پریونه او د انسانونه رومبنه ډالت للی دي هر ډاله چې کله دوزخ ته نوځي نو د ځونه په مخ کې نه ډاله باندې لعنت وایي تر دې پورې چې کله ټول حل تور جمع شي نو هر رستۍ ډاله باندې مخ کې نه ډاله په حق شي وایي کہ اے رب دا هغه خلق وی چې مش گمراه کړي نو دوی له دو چند عذاب ورکا په جواب کې به ورته الله تعالی و فرمایي د هر ډلې د پورا دو چند عذاب دی خو تو سے په نه پهج. وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. د دې مخکنه ډاله بو خپل ورستنه ډاله ته وایي نو توسه د پوره په میش باندې هیڅ فضیلت نشتا پس توسه عذاب وڅکای د هغه عملونه په سبب چې توسه وکول. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. شکه هغه کسان چې زمیش آیاتونه درویغ ګڼلې دي او تکبر کړی دی له هغه نه د دوی د پوره د اسمان دروازې نه خلاصېږي او نه به دوی جنت ته داخلېږي تر هغې پورې چې اویش د ستنې په سوري کې ننوځي او همدارنګې میش مجرمانو ته سزا ورکوي. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. دوی د پوره له جهنم څخه فرش دی او د دوی د پوسه به بړستنې وي او همدارنګې میش ظالمانو ته سزا ورکوي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هغه کسان چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي میش هیڅ یو نفس ته تکلیف نه ورکوي مګر د هغه د وس په اندازه دغه کسان د جنت ملګري دي دوی به په هغه جنت کښې همیشه وي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. همیش برو بوسی هغه کینا چې د دې په سینې کې وي د هغې د لوندې به ویلې بهیږي او دوی به ویایي ټول ثنا صفت د هغه الله تعالی د پوره دي چې میش ته یې د دې هدایت وکړ او میش په خپله داسې نه وي چې د لیار مومندرې وای که چیرې الله تعالی میش ته د لیار نه وای روښودلی یقینا زمیش د رب رسولان په حق سره راغلي وي او دوی ته به اواز وکړی شي
چې دا جنت چې تو سه دې ورسان ګرځول شوی